په ګولو کې دلته کې انا مش دا بچې دې نشته چې خبره خوب دې وکړو سمله کاران ټیک ټاکې پاګلا اصل چې شروع کړی په دې مسله باندې نه مورې زه دا وده کېږم اسلام خان بیا خوب کې راشي زه تاسو وده کېږم ها راځه بچې ما سره وده شه راپاس ما اورېدلي لالا چې نوی انسپکټر ډېر ترخ سړی دی په پوزاډو مچ نه پرېږدي ډېر خطرې زما خوږې خورې ولې چې نن سبا خلک ډنډې ته پیر وایي او دا ډب مسلمانان دا خو ټیک وی لالا خو چېرته څوک بېګناه دل نه کړي وعلیکم السلام هلکه څوک یې ته جی زه اسلم خان رالیږلی یم جی هغوی تاسو سبا په دعوت غوښتی یې جی اسلم خان ډېره ښه ده راځئ راځئ دا ستاسو دی خان بسم الله که الحمدلله بیک اول خان بیا زه ورپسې دا ګېډه خان اسلم خان جی انسپیکټر صاحب تاسو جوړې نوټونو سره روټۍ خورئ څه نه جی نه دا خو ستاسو نذرانه ده جی ولې زه د پیر فقیر صحیح کړی یم چې ماله نذرانه راکې نه جی نه دا خو اسلم خانه ته د رښتیاو خان نه د خانانو په نوم یو ناسوی کوم چې صرف دولت هر څه ګڼي نه خدای څه ګڼي نه رسول څه ګڼي صرف دولت خپل ایمان ګڼي ترګې مرابازه خان تم نه یاد ساته چې نن نه پس به قانون لکه د سوري تاپسې ګرځي او کله کله قانون پنجه کې ګیر شوې بیا به د دا نوټونه هم بچ نه کي پوه شوې نیزه ځئ چې ځو نوټونه به دې بچ نه کي نو د دې مطلب دا دی ټولو نه ړومبې د دې انسپیکټر بندوبست کول غواړي چې دروازه ډک شي ترخ سره یادانه لري دومره ډېر یېرېږي څه دی ورته ووایم یېرېږي نه پورې ډېر ساده دی زما خدمت کوي مورې ما اورېدلي د هغه نوی تڼېدار ډېر تریخ دی ته وګوره ورته هغه دومره ښه هلک دی چې تی وویل خپل ورور به درنه هېر شي شاباش شریف ګلاب منم دی دا قانون جامه کې دا قانون مخبري وکړه خان دا د قانون جامه نه ده دا زما خپله جامې دي ښځې راته په دې څو ګنډلې ده ګنډلې ده جوړ دا قانون ډېر احترام کې او که نه د قانون احترام کول خو زما فرض دي او مخبري کول دا زما پیشه ده نو بیا واخله دا ستا انعام دی واخله مه شرمېږه او نیسه واخله 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 زه د انګریزانو زمانې پاتې شوی حوالدار ما به خپل دومره اوږده سرویس کې چې د دا نه وو لیدلې چې چا په شپې نوټونه ورکړي خدای شرم پرده وساتي السلام علیکم هلکه خبره وره دا پیسې اخوا دې خوا نه کې تماشه پې ونه ګورې لډوان پې ونه خورې توبه وباسې دي توبه وباسې کمیز پرتوګو سپلا پې واخلې هسې نه پرې تنور کې یې واچې دا ټوکې به کوه خان هم په دې تنور کې ستا خوراک پخېږي ځه ځه اوس ځه که نه ځه 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 هلکه سرحدي جی خان نن د شپې به هغه ټول مال باسې ډېره ښه ده خان او کم کار چې ما ستا په حواله کړی دی هغه به خیال سره کوې تاسو فکر مه کوئ خان بې فکره اوسئ ورشه ځه ځه او خیال به کوې ښه
څوک د زما دشمن زب د هغه وینې وڅښم ژوندی مې پرې نه ږدم شیرخانه ستا ټول نه لوی دشمن هغه تاڼېدار دی چا چې ته په زوره تاڼې ته بوتلی وې او ستا د مور بېدتي کړه چوپ شه زه د هغه تاڼېدار په وینو نن تاڼې کلکم چا چې زما د مور بېزتي کړې وه الخبر کی سینام مینام ته وصول کو او لیتی وضو شاباس شاباس کمال نوم وکړو د نسوارو پوره هم ټوله د هغو خوله کې واچوله تاسو به د نسوار کمان وګورئ خان نو د دې مطلب دا دی چې په دې وخت کې تاڼېدار جهانګیر به ډېر زیات مصروف وي بالکل خان نسوارو کې ډېر طاقت وي نو بیا ټیک ده تاسو زر زر مال کی شته کې ټول واچوئ چېرته د نسوارو طاقت زر ختم نشي دومره زر نه ختمیږي خان دې وخت کې خو بشیري پوره تاړه په سر اوچته کړې وي زما نوم شیرخان د تاڼېدار صاحب هغه ورځ تا زه دې شریفي په لاس تاڼې ته راغوښتی وم او په ټول کلي کې دې بدنام کړم زه نن تاسو فیصلې ته راغلی یم پزه یو نونسنس داسې بکواس دې لګولی دی بکواس مکواس ته نه پېژنم تاڼېدار صاحب او که چېرې خبره د مسواک وي نو مسواک مې سهار وختي کړی 2 ځله او بیا دا د کلي تاڼه دی تاڼېداره دلته انګریزۍ روبونه مه اچوه دا ملک د پښتو د پښتو کې خبرې کوه پوه شوې او څه پوه شوې انګریزانو زمانه برتی حوالدار ما په خپل دومره اوږد سرویس کې تېرې داسې بدماش نه و لیدلی جوړې نن بیا نسوار دی اچولي دي ځکه ټوپونه وهې د نسوارو علاج ما سره شته عجیب ما هغه ټوکې کولې زه خپل ستوري نه مې یارېږم چې زه ستاسو د خپو خاوره یم زه ستاسو غلام یم ستاسو د غلامانو غلام یم شریف ماما زما سفارش وکړه ستا غېټې نه زار شم چې ما پرېږدي غوږونه ونیسه دا دې شابه غوږونه ونیسه نیولي دي نیسم شریف ګله یس صاحب د ده خیال ساته زما ته راتلو دم لاړ نه شي فکر مه کوه صاحب رستمان یس سر تیار یې جی اسا تیار دی جی زه چې ځو جی چرته یو دا د پیریانو بچي اډو ښکاري نه دا چرته لاړل راوځو یو رستما وتښتېدل یو هم په لاس رانغی فکر مه کوئ خان چرته به منډې وي چرته به تښتي یو ورځ به ورته دا د قانون هسکړی ضرور لګي